او دا دومره سپیرو ابو لهب که د دوه زامنو د یو نوم عتبه او د بل عتیبه او د رسول الله مبارک دوه لوڼه ورته ورکړې وي او د نبوت ته مخکنی خبره یو حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها او یو حضرت ام کلثوم دې سپیره پیغمبر اسلام خفه کاو د رسول الله مبارک زړه زور ورکاو زور زامن یې کېنول وی زما بچی وی او وی دا ښځې د محمد ته پرېږدی صلی الله علیه وسلم دوه لړونه یې ورته پرېښول څومره دوک رسئ څومره د زړه صدمه رسئ بعضې سړي وي بدماش بعضې سړي وي ټوپکمار بعضې سړي وي متکبر دغه کوشش دی چې یو مسلمان خفه کړم دغه کوشش دی چې یو مسلمان له په زړه باندې پولې ودرومه ټیک ته ودروه مسلمان خفه کا خو لوی الله دې وینې ظالمه رسوا کوي به دنیا کې به دې رسوا کوي او آخرت کې به دې رسوا کوي بعضې سړي د ښه سړیتوب د وجې نه چاته غږ نه کوي چې دا یو شرمېدلی دی نو زه ځان ولې شرموم نو خلک د هغې نه غلط مقصد واخلي رسول الله مبارک هم یو قوم و د یو ښه سړیتوب د وجې ده بس ټیک شوه ځه چې تا ووې نو ودې وې الله پوه شو ته پوه شه او په کاڼې غزارې مو کو رسول الله مبارک پې هم لګېد په کاڼې باندې وړه به څونه زور اخیستې او دوه لوڼه ته پرېږده ورته اوهو څومره لویه خبره لیکن الله د پیغمبر مدد کړی دی دغه یو لورې حضرت عثمان رضی الله عنه ته نکاح شوه بیا وروسته او چې هغه عثمان نه هغه لور وفات شوه نو دا بله لورې بیا حضرت عثمان له ورکړه ذوالنورین لقب د دې دو لونو د وجې نه حضرت عثمان ته میلاو شو د عقای دو جهان د دو لونو خاون یو نه پس بله هغه خدای پاک دا سعادت دا خوشبختی د حضرت عثمان په تقدیر لیکلې وه دغه سپیره خدای د پیغمبر علیه السلام د لونو د سخرګنۍ نه وساته دغه سپیره بچي د دې ظالم الله د پیغمبر د سخرګنۍ نه او د زوموالۍ نه خدای وساتل سپیره خو هغه د پیغمبر له یو ډېر لوی دوک ورساو ډېر لوی وله پولې کړه چې دوه لوڼه ته ورته پرېږدې او بیا د هغې د پاسه بیا څه کول ښځه به یې تله او د ځنګل نه به یې غنې راوړې او د رسول الله مبارک مخې ته به یې چول په لارو مشهوره داسې غنې به راوړلې نو علماو بعضې مفسرینو لیکلي دي یو ځل یو لوی د غنو یو پنډ وتړو هغه دومره مضبوط و چې اوچته یې کړ نو په یو تیږه د پاسه هغه کېښوده او که ستاسو خیال نو پخوا به د خلکو دا ډلې مړې یا لرګي راوړل نو په دې شا به یې راوړل په دې شا نو هغې ته یې پړې تړلې ورسې نو هغه دا ورته کېناسته پړې دې مرۍ ته دې سینې ته ونیوه چې زه به دا پنډ په ځان راوانو او زه مې د رسول الله مبارک پو کې به غورځوم فرشته راله دې خو سینې ته هغه پړې وتړو ځان یې تیارو چې دا په شا راوغورځوم فرشته راله او هغې هغه پنډ له شاته ډیکه ورکړه پنډ د هغه کمر نه شاته شو او هغه پړې په ټسته دې مرۍ ته پرېوته دې ډېر زورونه ولګول خو هغه پنډ پې درونو او هغه پړې مرۍ ته پروت و نه چاته چغه والي چې نه څوک شته اقې د لاسه خدای پنسي کړو مرداره شوه او الله پې څونه خفه شو تبت یدا ابي لهب وتب دغه لاسونو باندې چې تا زما په دې نیازبین او خشته پیغمبر غزار وکړه ستا دا لاسونه دې هلاک او بربادي یو زما خیره ده یو د الله خیره ده الله خو قرآن زمون په معاشره په مون په عرف محاوره نازل کړی دی یعنی هلاک دي دا لاسونه یې تباه دي ما اغنا عنه ماله وما کسب مال بچ نه که هغه خپل دولت او تجارت بس بچ نه که سیصلا نارا ذات لهب لمبو والا اور ته برسي وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد مرۍ ته پړې پرېوت د کجورو د پاڼو پړې او په هغې کې خدای مرداره کړه او په قرآن شریف کې باینیم نوم د ذکر وشو ابو جهل نوم نه ذکر شوی د عتبه نوم نه ذکر شوی د شیبه نوم نه ذکر شوی د ولید نوم نه ذکر شوی دا هم د پیغمبر سخت مخالفینو او د دې سپیرو نوم ذکر شو او الله پې
ټاپاو والا مهر یې پرې ولګول چې دی به کم خوا به ځي دی به د جهنم اور ته به ځي د جهنم اور ته غرغنډو کې به پروت وي دنیا کې د کبر وکړه مستی دی وکړه تکبر دی وکړه رسول الله مبارک دی خفه کو لیکن خدای په دنیا کې هم رسوا کو آخرت یې ټول عمر د اور لمبو کې پروت دی مېمانو ظلم به نه کوو او بیا هغه خلک چې هغه تا ته د خدای دین بیانوي په دې زمانه کې تا ته قرآن بیانوي تا د پیغمبر سنت بیانوي قسم په خدای دا ستاسو خیر خواهان دي قسم مې راته وخواه یو سړی جمعې پر ستا ته لګیا دی په مقبره کې درته لګیا دی صلح جوړه د پاغې کې لګیا دی تا ته ستا بچو ته قرآن ښیي دین ورته ښیي او ته هغه انسان تنګې او تکلیف ورکې دا ته خدای خفه کې دا ته رسول خفه کې دا ته د خدای دین ته رکاوټ او بند تړې دا ته د خدای قرآن ته بند تړې ظالمه خدای برې تباه کړي د خدای نه ویریږه خدای سره څوک دشمني کولی شي نشي کولی د خدای د یو ماشي مقابله اوسه پورې چا ونه کړه یو ډینګي را خراب پیدا شوی دی تر ننه پورې د ډینګي وایرس پته چا ونه لګوله چې دا کوم وایرس دی او دې د څه علاج دی ننه پورې نه امریکې پته ولګوله نه برطانیې نه یورپ او نه افریقې او نه ایشیا چا هم پته ونه لګوله په دغه دی کې بس اوبه ډېر رسکاو جراثیم به ختم شو تبري نو پیرنار ګولۍ دی خو داسې ځونه میزونه ورکوي خو د هغه وایرسو دپاره چې ته اوسه پورې ګولۍ د ملیریا شته د دې اوسه پورې نشته د کینسر د دې اوسه پورې ونه وته الله ښی مخلوق ته چې د ما د یو ماشي مقابله نشي کولی نمرود نوتلی شو ته به یې یو ماشي د نمرود پس پیمه کې ننوت او تر څو چې بری مزل کولی شو مزل یې وکړو او د حق یو ماشي د لاسه نمرود بې خوب او په ټینشن کې پروت او د هغې د لاسه مردار شو نشي کولی یو ستاسو په دې ملک وطن یو څلور پنځه کاله مخکې چې کوم سیلاب راغی د خدای زور ومولید څومره پولونه یې یوړل تا د دلدار ګړی پول ستا د منډۍ پول ورپسې ځه د هغه چکدري پول غټ غټ هغه پولونه چې د پاسه په ټینکونه تېرېدل هغه پولونه چې د پاسه په د کاڼو د ګټو د ماربلو غټ غټ ټرکونه تېرېدل خو چې د خدای سیلاب راغی هلته پراته بیا د خدای د قهر او د غضب مقابله څوک نشي کولی خو چې الله څوک راونیسي نو بیا یې خلاصولی هم څوک نشي دنیا کې هم رسوا کي په شرمونو یې وشرمئ د سترګو د لګېدو ځای پاتې دی آخرت هم خدای تباه کوي بیا یاد وساتئ زمارونو دا زمونږ دپاره یو په دې کې زمونږ عبرت دی دی کې الله مونږ ته یو عبرت راکوي دا ذهن کې واچوه د خدای دین کې درته څوک بیانوي لاس یې ښکل کړه مینه ورسره وکړه قرآن کې څوک بیانوي مینه وکړه مدرسې سره محبت وکړه مینه وکړه غریب بې کسه بې څوکه شلېدلو والا طالب دی چې د ورسره ښه کېږي مینه ورسره وکړه محبت وکړه په هره طریقه چې کبر به نه کې مظلوم ګاونډي رشته دار تربور چې کم غریب سړی دی ظلم به نه کې رسول الله مبارک فرمای د مظلوم چې د خولې نه وباسي د دې نه زر د خدای دربار ته رسېدونکی شی بل نشته النبی علیہ السلام فرمای د اسمان دروازې ورته کولو شي د وریځو د پاسه شي او الله وایي ای مظلومه لانصرنک ولو بعد حین مدد به دې کوم لږ ساعت پس به خو مدد به دې کوم څه موده پس به خو مدد به دې کوم ابو لهب ظلم وکړه زیاتې وکړه او د پیغمبر لار کې رکاوټ جوړېده والله کیسې موکړل هغه دین د پیغمبر مبارک تر ننه پورې په اربونو کربونو مخلوق کې خور روان دی الحمدلله دغه ټوله مکه بیا وروسته خدای مسلمانه کړه دغه ټول قوم بیا وروسته رب العالمین مسلمان کو او تر اوسه پورې الحمدلله د دین رڼاګانې په لوچې دنیا په ګوټ ګوټ کې خوري اوسه پورې الحمدلله ابو لهب مردار کیسې وکړل زمارونو هغې نه پس د دې بسرې نه پس بیا څو شو ابو طالب له دوی راتلل چې دا راشه اوسو بن واچو چې د پیغمبر مبارک دا دعوت او دا تبلیغ او دا مسله ختمه شي ابو طالب لراله ابو جهل هم راغی عتبه او شیبه او دا خلق جرګه باندې راغلل ابو طالب خو ډېر هوښیار انسان او د ټول قوم معزز انسان و خلکو به قدر او عزت کو دله راغلل نو ته یې ویل چېره
مونږ تعالی راغلی یو ابو طالب ته د مونږ د ټولو مشر یو معزز انسان یو تعالی راغلی استاد ارواره دی تا ماشوم لوی کړی دی تا ماشوم لوی کړی دی او ستا ارواره دی نو ته مهرباني وکړه دې پوه کا او مونږ ورسره جوړه کوو مذاکرات ورسره کوو مذاکرات څه دي که دې مال غواړي چې څومره یې خوښي مونږ وله ورکوو دله به دومره مال مونږ را جمع کړو چنده وله کوو دومره مال چې په دې عربو کې دنه مالدار سړی به بل نه که دې بادشاهي غواړي نو مونږ ته پکې مخکې شه چې د ټولې مکې سردار د دې مشري ورکوو او که دې جنۍ غواړي نو یوه نه دوه نه درې نه څلور نه هغه وخت کې من هم نه وه څلورو نه زیاته څومره چې د خوښ وي او په کم کور ګوته یې ګیر مونږ یې وله ورکړو دې دې ګوته کېږي دا خو یوازې دا خبره نه ده چې ګنې مونږ د سره په دې جوړه کوو نه دا هوښیار هم دی ښکلی دی ښایسته هم دی د لوی قوم خاوند مونږ دپاره فخر هم دی بادشاهي مال ښځه څه غواړي ورکوله ښه بیا دویمه ورته وایو دویم دا چې مونږ دا ورته نه وایو چې ته دې دا خپل دین مه کوه نه ته پوه شه خپل دین دې پوه شه که ته خپل ایمان ساتې خپل کار کوه خو زمونږ د خدایانو نوم ماله زمونږ د بوتانو یعنې زمونږ د خدایانو نوم بلکل چې وانخلې په دې مونږ خفه کېږو ابو طالب لکې دا سوچ وکړه چې زه څه خبرې به د اروارو منلی شي او څه به د دوی ومنلی شي یو جوړه به راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې راووت ویروانه دا قوم د سره جوړه کول غواړي او خبره بده نه ده ښکلې خبره یې درته پیش کړې ده څه وایي کاکاجي دی وایي چې که دې مال غواړي که دې دولت غواړي بادشاهي غواړي ښځه غواړي مونږ ورکوو او دې منې کوو هم نه د خپل دین نه دې پیشه د دین پیشه او مونږ پیشه زمونږ د دین پیشه مونږ به راته د خدای بد نه وایو ډېرې زمونږ د خدایانو بد نه وایي ورواره داسې کار ده چې دا خبره ومنه د قوم زه درته سپارش کوم ومنه ورواره ټول قوم یو خوا دی مونږ بل خوا او د قوم مقابله ګرانه ده ورواره زم تنګ شوی یم زم تنګ یم باقي لکه د ټول قوم او د ټول کلي او د ټول علاقې مخالفت ډېر ګران دی ورواره زم تنګ شوی یم نو ته مهرباني وکړه دا خبره ومنه رسول الله مبارک لکې سوچ راغی چې لکه چې کاکاجي مې مرانه جوړ روان دی پلار خو نشته نیکه خو نشته کاکا ماشوم لوی کړی مه لکه چې دې مرانه روان دی نو د رسول الله مبارک باندې دې وخت کې تکلیف راغی او سترګو کې اوښکې وګرځېده او لاول ورته ویې کاکاجي دا خو لا ښځه ده او مال او بادشاهي ده که د یو لاس کې مې نور کېدي او په دې بل لاس کې مې سپومۍ کېدي چې دا کوم څیز راته الله را کړی دی قسم دی که ترې به وړم مستمت زه دې مړ شمه خو دا خبرې به کوم خو کاکاجي ستاسو د دې ملګرو دا خیال دی چې زه د ښځې دپاره دا قصې کوم زه مال لکم زه بادشاهي لکم والله دا مې مقصد نه دی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي بل ځای کې قل ما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على الله زه په دې پیسې نه غواړم زما پیسې په الله دي اجر په الله دی زه خو د خدای د طرف نه یو پیغمبر یم زه خو به دا خبرې کوم دې څنګه د خدای د خبرو پیغمبر د خدای د خبرو مقابله کولی شي دې لېږلې سره پاره یم دا خبرې نه پرېږدم مذاکرات خو هله څوک کوي نن څه ستا او ستا ما چې په پټي جګړې دا لکه نیم ستا او نیم زما په کور جګړه ده لکه څه ستا او څه زما دکان شریک دی او بیلو یو وي ماله دومره بل وي ماله درېمګړی پکې راشي فیصلو کې دا ستا او زما خو زمونږ څه په پوره پټي جګړه نه ده خو د خدای پیغمبر یم یو خبره ورته کوم دی قوم ته یو ټکې ورته وایم او ورته واوره کاکاجي دا قوم دی واوري زما دا ټکې که زما دا خبره یې ومنله عرب به هم تابع شي او عجم به هم تابع شي او که دی ونه منله نو دی به خوار شي تباه به شي بیا ورته وایي چې کاکاجي خیر دی که ته وایې زه د قوم مقابله نشم کولی او ته د قوم نه تنګ شوې او تا ته مشکلات دي نو خیر دی کاکاجي ستا نه نه خفه کېږو رسول الله مبارک وجړل او ترې روان شو وی کاکاجي زما الله شته پروا نشته که تم د قوم ملګری کېږي نو تا نه ګیله نه کومه بس ټیک ده دین مې تا ته مرسو قوم ته مرسو او که ته د قوم نه مجبوره ته پیشه قوم زه به د الله دعوت چلومه خیر دی ګیله نشته رسول الله مبارک ته روان شو ابو طالب خو پوه شو وایي ګرواره دلته راشه چې ته لاړې
دلته راشه ما درته خبره وکړه د قوم که ته نه منې ستا خوښه ده او چې تر څو زه جامد یم زه به دې په شا ولاړ یم دین ستا او زما بیل بیل دی زه به دې په شا ولاړ یم او دا ټول قوم ابو جهل او عتبه شیبه ټول ناستې دا دې واوري چې زه تر څو جمد یم چې د دوی لاس هم ستا ګریوان ته راونه رسي ځه تکلشه خپل کار کوه رسول الله مبارک د خدای ډاډ ورکړه قوم هم پیش شو ابو طالب مخه چا نه شوه نیولې دې نه پس کافر رالل ابو طالب ته یو بل درخواست وکړ بل یې ورته څه درخواست وکړ په عربو کې یو هلک و ډېر ښکاشته و عماره نوم یې و ډېر ښکلی عماره نوم یې د ولید زوی و د عتبه نوسی و لکه د یو لوی سردار نوسی دی او ډېر ښایسته دی ښکلی دی نو بیا دې رالله نو چې دې څنګه رالل نو ابو طالب ته وی یو کار وکړه وی دا محمد خو تا ماشوم لوی کړی دی که نه صلی الله علیه وی مونږ تا له عماره درکو به درکو او دا ډېر ښکلی دی او ښایسته دی او مزېدار او د عتبه نوسی دی لوی قوم به تا ته وبخو ده په ځای به د هغه بچی شي او دې مونږ له راکړه چې بس مونږ پیشه بیا دی پیش رسول الله مبارک دا خبره ورته کوي دې مونږ له راکړه مونږ پیشه له کار څه چې ورسره کوو مړ به او تاله به عماره درکو ډېر ښایسته دی ډېر ښکلی دی ابو طالب ورته وی آها محمد نه ښکلی څوک کیدی شي صلی الله علیه وسلم او بیا زما د مړ ورور عبدالله یتیم بچی تاله درکم او ستا بچی لوی کوم مغیره ورته وی ابو طالب د انصاف فیصله دې ونه کړه ورته وی قوم ظلم وکړه د انصاف وی ښه خبره قوم راوړه وی غلطه یې راوړه د خپل ورور د عبدالله ماشوم چې ما یتیم لوی که دوی له ورکم مړ کړي او پردی وپالم دا د انصاف خبره ده ولې ورکم دا دوی کور کې اوسي د دوی ډوډۍ خوري ولې ورکم هغه خپل دین نه بیانوي دی پیشه خپل دین یې پیشه زور خو په دوی نه کوي که دوی ملګري کېږي ایمان راوړي راودړي که نه راوړي خپل کار دی کوي ابه خامخا د خدای د دین خبره کوي یعنې دومره ظالمان هغې نه پس دوی سختۍ شروع کړې کافران پوه شو چې بل علاج نشته بې دې نه میټینګونه به یې کول او سختۍ شروع کړه مضبوطې سختۍ او چې کوم مسلمان و به یې واو ټکو به چې کوم پکې داسې خلک و چې هغه غلامان او مریان و به یې وهل او ټکول دا سختۍ شروع کړې لیکن ابو طالب څه وکړل هغه فورا د خپل قوم میټینګ راوغوښت که کوم مسلمانان و هغه هم راوغوښتل او چې کوم کافر و هغه هم راوغوښتل او رسول الله مبارک هم کېنو ټول قوم یې راوغوښته وی قومه یو خبره درته کوم ټول مونږ د ده ملګري نه یو د نبي علیه السلام زه د پلار نیکه په دین یم تاسو کې هم داسې شته چې هغه به د پلار نیکه په دین او څوک د ده ملګري دي خو دې وخت کې زموږ د قوم خبره ده دا زموږ د قوم خبره ده د ده به مونږ په شا ودرېږو زما قوم چې څومره دی ما سره څوک ملګري کېږي چې د ده په شا ودرېږو ځکه دته لوی تکلیف ته قوم دشمني را روانه ده او دا ما ته هم پته ده چې دی رښتونی دی دروغجن نه دی زه له دې نه خبر یم چې دا رښتونی دی او دا دروغجن نه دی خو مونږ د پلار نیکه دین نه پرېږدو د لپاره نور ما ته پته ده ما سوا د ابولهب نه ټول قوم لاس اوچت کوي مونږ یې ملګري که ایمان پې راوړو که نه راوړو خو مونږ یې ملګري یو دې سره رسول الله مبارک ته یو ډاډ میلاو شو مضبوط ډاډ نوې به بعضې خلک رالل او مسلمانان به شو نو چې دا کم به نوې مسلمانانو نو دی تبا دی مؤلفة القلوب وی دا اوه قسمونه یو قسم پکې دا په دې اوه قسمونو کې چې یو سړی به راغی او د یوې ورځې او دوه ورځو مسلمان به نو حضور پاک ډېر هوښیار انسان هغه به د داسې خلکو ډېر قدر کو عزت پې کو دې دپاره چې ده خو لا زما عقیده او زما عمل او زما اخلاق د نږدې نه نه دي کتلې قرآن یې لا پوره نه دی اورېدلی نو هسې نه چې ته منډه ونه وی واپس لاړ نه شي د هغه به یې ډېر خیال ساته او ډېر قدر به یې کو ډېر عزت به یې ولکه نو چې څو ورځې به تېرې شوې قرآن به یې واورېد او د حضور پاک معجزې به یې ولیدلې
او د نږدې نه به ارسو قتل بس بیا به داسې و چې بیا به بل شان سړی بیا به په تورو باندې او په نیزو په غشم د اسلام نه قدم خو څه کوي ویښته برابر نه رسته کېده. یو نوجوان راغی نوی لکو او مسلمان شو او چې څنګه مسلمان شو نو هغې ته خو هم پته وه چې دی نه له پیغمبر علیه السلام ډېره لوی اهمیت ورکوي. ورونو ګورې ټول صحابه ټول مسلمانان داسې نو ښه بعضې دا د مؤلفة القلوب یو قسم دی چې تاسو پوه بعضې به قرآن ولید زړه کې به عقیده راسخه شوه به راغی، بعضې به معجزات ولیدل زړه کې به عقیده راسخه شوه نو رابغی، بعض انسان با د پیغمبر علیه السلام تلاوت واورید اثر به وکړ زړه کې به عقیده مضبوطه شوه رابغی. دا یو شیرزمه قلیله یو لږه غوندې طایفه یو ډله وه. دا نوجوان یو نوی راغی مسلمان شو او حضور پاک ته کېناسته. چې کېناسته نو د پیغمبر علیه السلام نه لومبی دا مطالبه وکړه وی صاحب زما پټې دی باغ مې دی او ستا یو صحابي دی د هغې صحابي سره زما پوله شریکه ده نو که تا مهرباني وکړه او زما او د هغه ستا د هغه زوړ ملګري صحابي دا پوله دې نیغه کړه نو دا به راسره ډېر خوږ. اوس پیغمبر ته ګوره پولې نیغولو ته ګوره لکه اوس ما له څوک راشي یا شیخ صاحب له راشي چې ته ما سره لاړ شه او دیوال لاله نیغ که پوله نیغه که یم کاکا د پټواري کور دې لیدلی اب وی چې نه یم ښه چانه تپوس وکړو که دلیږي په جیب لږ یو پوټې لاس کېده او ډکې که اول ته ورشه بدل ښه مزېداره پوله نیغه کړي پیس به نه والي. اوس مولا سره د پولې د نیغولو او مولا سره د دیوال د نیغولو څه کار دی؟ موږ اکثر خلک په دې خپئ هلته به پټۍ په اجاره والي باغ به والي هغې کې به یا ګټه وکړي یا تاوان. استاد جي ما سره په جرګه لاړ شه چې ما ته لږې پیسې پرېږدي باغ کې مې تاوان وکړه نیکبخته نو چې دې ګټه کړې وه نو چېرته مولا له راتلې چې استاد جي ګټه مې وکړه او دا 15,000 روپۍ پکې د مدرسې والا یا ډېره مې ګټه وکړه اوس دا پیسې والا هغه مالک له مې ورکړه چې هغه یو پوټې لږ غوندې خوشحاله شي خیر دې ما ډېرې وګټلې اوس تاوان دې وکړو نو چې بل له لاړ شو د هغه دړه نه یو خدای خبري چې مولوي صاحب نو ستا اوس دې سره څه کار دی؟ زه پیشم باغ مې پیشه او زه پیشم پټې مې پیشه نو کېنه په دا خپل جومات کې کنه نو قدر مو کې وسوکو کنه دا کاکا خپه کېږي که زو بل خپه کېږي او څه خو زمونږ عجیبه لوبې دي په کچه کې باغونه پټې غېستل خو ځان له مسله بهر کې تمارونو. اوس هغه صحابي حضور پاک ته هغه نوجوان وی ماله به پوله نیغه او څو خيار ته ګوره کنه پوله به نیغه خو څنګه به نیغه وی دا هغه د باغ بلس بوټي مال راکې نو پوله به نیغه شي دې ته خيار وی دا نه چې د خدای په توره نیغه کا نه هغه ته به وی یو لس بوټي مال راکې نو زمو دا هغه پوله به نیغه شي. نو ګوره ما خو د تمخ کې وی چې حضور پاک به دې خلکو سره ډېره گزاره کړه. یو نوجوان راغی نبی علیہ السلام ته زه مسلمانېږم خو ما له پکې د زینه اجازت راکړه زما خواهشات ډېر غالب دي دومره مې خواهش غالب دی چې په خپله بیبي مې کار نه برابرېږي نو ما له به د اجازت راکړې چې زه به پکې زنا کوم د اجازت را. صحابه ناستو هغې وی اوف 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 د څه کې د پیغمبر مخکې دا خبرې کول او حضور پاک خو قابل احترام شخصیت فداه ابي و امي مور و پلار مې ته قربان دا ته څه کې اوس که ما غوندې سړی په اسلام کې د زنا اجازت راونیسي صحابو ته ملګرو ته ونیسي برابر کې لیکن خدای پاک د دواړو جهانو مبارک سردار له ډېره پویه ورکړې قسم دې که د حضور پاک نه پوی شخصیت بل تېر شوي ډېر بې پوی هغه ورته وی قرب رانږدې شه سړی رانږدې کړ او سړی په داسې طریقه پوهی وی زنا اجازت غواړي وی او صاحب وی اتحبه لامک وی ته دا بدعملي او زنا مور له خوښی چې ستا مور سره څوک زنا وکړي ګوره دې ته طریقه وایي هغه وی نه یا رسول الله لا احبه لامي قسم دې والله که دې خپلې مور له خوښه کړم د ما مور ته خو دې څوک رانږدې شي ولا رجل يحبه لامه بل سړی به مور لغوره نه کی
وی خوا اتحبه لاختک وی خپل خور لخوخه چې ستا خور سره څوک زینو کی والله لا قسم په خدای نه یا رسول الله نه زه خور لخوخم ولا يحبه رجل بل څوک بهم خپل خور لخوخه نه کی وی خوا اتحبه لبنتک لور لبدا زینا خوخه کی جستا لور سره څوک زینو کی نه نه کنه قربان د خدای رسوله زما لور ته څوک خو دې نږدې شي نه زه خوښم نه به بل مسلمان لور له خوښه کی وی خا تحبه لزوجه بل خذ له خوښه چې ستا خذ سره څوک زینو کی نه قربان قسم دې کنه زه خذ له خوښم او نه بل مسلمان خذ له خوښه کی ګوروس خبره په خپل خلاص شوه بس هغه سړی سوی اوس چې ته وې چې زه خځې له نه خوښوم مور له نه خوښوم لور له نه خوښوم خور له نه خوښوم او نه به بل خوښي نو چې ته زنا کې نو چرګې سره به کې او که د بیابان د څلورو خپو تورې خرې سره به کې او که هغه زنا به ته چېرته د اتڼې سره کې اتي ښځې سره او چا سره به کې ابه د بل خور نی ابه د بل مور نی ابه د بل ښځه نی ابه د بل لور نی نو تا خو اوس ووایې چې نه زه خوښوم نه به بل څوک خوښه کي بس سړي وي قسم په خدای بد توبه توبه د الله رسوله بعد د زنا نه هم توبه ده نه خوښوم حضور پاک مبارک ولا پسینه لاس مبارک کې خوا او دعای ورته وکړله اللهم احسن فرجه خدایا د اندام پاک کې وطهر قلبه زړه ولا صفا سوتره کې هغه صحابي وای چې حضور پاک د لاس مبارک زما په سینه کې خوده وی احوال می په دازړه محسوس کو وی قسم دې پر دې خود خو سکه چې دینه پس می خپل خزه تم شوق لال ختم شو تخته اوس خبره ده زمارونو چې دې ته چلو پویو طریقه وای تا ته یو سړی راشي او یې سیب زه خو مسلمان یم او تا په لاس بیعت کوم خو مال د حرامو اجازت راکا او ته نه نه ګورې که د حرام وکړ زه پاسه کدو ما سره بیعت کې او بیا را داوې چې د حرام اجازت راکا هغه ته د واچیر ورا کستا مال څوک غلا کوي ستا پټي څه صورت وي او زما مال چې غلا کوي خپه کېږم نو چې ته بل مال غلا کوي اب نه خپه کېږي بس په دې باغه پوه شي ګوره طریقه ده ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة په حکمت سره د الله لارې تر بلا په طریقه باندې نو زمارونو حضور پاک ته سړی وای چې مال پوله نه غکا او داسې نه غکا چې دا غلس بوټي مال راکې نبی علیہ السلام به چې دا سړی خو نوی مسلمان دی زودرګه خیر دې لس بوټي څه شه دی هغه بل صحابي راغوښت چې راوی غوښته نو هغه بوډا سپینګری اوس بوډا سپینګری سره مسله خبرې کو ځان لغم نه هغه بوډای کنه کمزوري هغه خو دماغ کمزوري شوی نو حضور پاک هغه ته وای مرګري وې داستا غونډې دی وی کدی خوخه استوره د پوله به نیغه کو کګدا خو ته به دا مهرباني وکړي چې ولس بوټي د کجوري دلا ورکا هغه بوډا صحابي وی د الله رسوله حکم کې اکه مشوره راکې که حکم کې نو قربان استاد حکم نه زما ټول باغ قربان ولا سور ټول ورکا او که مشوره راکې کنه نو سب ډېر خواري مو سره کړی دا نه میړه کېږي وی خدا سیوکا دا لس بوټي ولا ورکا او مونږ به بدل درکو وی دا الله رسول حکم کې اکه مشوره راکې که حکم کې ټول باغ ورکا بالکل د زړه اخلاص ولا ورکوم او که مشوره راکې کنه او مال اختیار راکې دا الله رسول نه مړ کېږي په بدل مې نه کېږي حضور پاک وته فرمایي وی خدا سیوکا دا لس بوټي ورکا او ز ضمانت در کوم چې طالب خدای د دې په عوض کې په جنت کې محل درکې زاوس لس بوټي څه شي ضمانت در کوم الله جنت کې محل درکې ځه بوډا صحابي سوې هغه یې د الله رسوله ما ستا په لاس ایمان راوړی دی او بلا روجي مې نیولې دي صدقې ورکوم نفلونه کوم او د دنیا جهادونه مې وکړل او د دنیا کافر مې په دا توره مردار کړل نو جنت خاصه مال خدای راکړي لس بوټي ولې ورکړي او واقعي چې جنت د صحابه او ذهني د چا وي صحابه کوم خلق دي
قسم دې دغه صحابه کرامو په دې خپل لاسونو د حضور پاک نه تورې تنبولې نو احد په غزا کې حضرت طلحه رضی الله عنه لاس اونیو سور لاس غزاره په دې لاس رالل دا لاس شل شو په حضور پاک ته شپرین او صحابه با سینه مخکې کوله نحریدون نحرک الله رسول شاته او درېګه غش راځي زما سینه دی ولګي خو چې ته بچ شي صحابه خواجبه قوم یو خزراله په یو جهاد کې او ماشوم سره د اورونه دی په دې لاس کې نیولې دی او نبی علیہ السلام ته ودرېدا وی دا الله رسول بیګا ټوله شپه مې جړلې خیر دی ولی وی تنن جهاد روانه یو جهاد روانه وی ما ټوله شپه جړل چې خدایا خاون مې یو جهاد کې شهید شوی دی خاوند هم نشته چې وسره ولېګم بچې مې نشته چې وسره ولېګم هم شهید شوی دی رور مې نشته چې وسره ولېګم پلار میم نشته چې وسره ولېګم نو حضور پاک با د جهاد په میدان کې د تورو په میاس کې ولاړ څوک په غزارو نه کی خوګ نشي زخمی نشي زما د کور دون څوک نشتا چې د رسول الله مبارک دفاع وکي او د هغه حفاظت وکي نو د الله رسول د معصوم بچي مې وروړي وي دورونی والا دا ځان سره بوله حضور پاک ذهن سوچو چې دا خزه جوړ دماغ کار نه کوي وی په دې معصوم څوک دی توره چلول شي د حفاظت کول شي د خپل ګول شي بینه د الله رسول دا سوکا چې دا یو صحابي لور کا او چې تا باندې کله د توري غش غزار کیږي دا ډال پشان به درته مخ کې نسی دی چقنی شي خو چې ته بچ شي دا د خزو ایمان صحابه کرام هغه خلق دي چې په مخ د زمکه با دا غي د خپو د ګرد پشان انسان پیدا نشي کم سترګې چې د رسول الله مبارک په چهره لګېدلې دي کم مسلمانان سترګې او کم خلکو باندې د دواړو جهانو د مبارک سردار سترګې لګېدلې دي او کم خلق د حضور پاک له غاړه غټه ورغلي دي او کم خلکو د حضور پاک د صبح په خپل وجود مګلې دي قسم دې دا مبارک مخلوق دي الکه رښتیا ویم که دروغ ویم دا رښتیا خبره قرآن شریف صفت کئی والذین معه اشداء علی الکفار یو کس نه یاد ہے والذین معه مسلمان مراد دی معیت رسول الله والا اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات منهم اجرا عظيما هم دغه خلق مراد صحابه كم خلق يا ايها الناس آمنوا كما آمن الناس ایمان بدی ال معتبر چې صحابي د ایمان پشانتی وي د مثال وتاو دا کسوټی شو دا غي ایمان ستاد ایمان معیار دی اغه نه دی په ایمان کې فرق ایمان نه دی مقبول دا ایمان دی صحابه کرام الایمان یمان والحکمت یمانیه علماء غنی معنی کوي یو معنی دا چې مراد تنا انصار د مدینه مراد دي ولی دا یمن ولا خلق دا یمن راغری خلقو چې بند اوشدید او دیراله د مدینه په ځمکه آباد شو الایمان یمان انصار پشان ایمان ساته ایمان دقه دی علم دقه دی بلکې بعض علما پکې مهاجرین ام ذکر کوي ذکر دین کو نام د یمن راغلی انصار او مهاجرین نور معنی علماء کړي صحابه بهر کې زمارونو او د دې صحابي مثال وره هغه وی چې ما خو جهادونه کړی دي ما روجي نه ولې دي دنیا کافر مې مردار کړی دي جنت خاصه مال خدای را کې لس بوټي ولې ورکړ حضور پاک مسکی شو مجلس برخاست شو یو درېمګړی صحابي راغی او نبی رسول الله ته کېناست وی دا الله رسوله کزه ست طریقه جایزه جوړه کم او دا لس بوټي د دې بوډا بابا صحابي نه دل والم په جایزه طریقه نو مال به خدای جنت کې محل کی
نبی علیہ السلام مبارک سر ښکته کړ د وحی انتظار یې کو او د وحی د انتظار نه پسې سر مبارک روچت کو او وی فرمایل وی بالکل که تام پس جایزه طریقه د لس بوټي دنه دله واغشتل تعلم ضمانت در کوم چې الله به جنت کې محل درکړي وی خسیب لاړ اوس دا درېمګړی صحابي چې د په قبا کې د 300 د کجورو د بوټو باغ 300 بوټي ډېر شی او په هغې کې د کجورو نه علاوه انګور او نورې میوې وې د هغه زمانې او دیوال ته تاو دی او پکې کور بچي مو سره اوسېږي خشته اوبه دي پکې اعلی قیمتي باغ دا صحابي دی بوډا بابا له ورغې چې ورغې دروازې ورته وواله اوله راووت وی ما پېژنې وی نه وی د عوالي ویم د قبا فلان کې مې نوم دی او هلکه ستا نوم خو ما اورېدلی دی او د 300 د کجورو د بوټو باغ ستا دی ما ډېر صفت اورېدلی دی چې هغې کې مختلف انواع او قسمونه د کجور دي لکه دې زمانه کې د الوچې او یا ستاسو په دې علاقه کې د املوکو وغیره باغونه او خواري ورسره کړي هغه باغ ستا دی یو زما دی هلکه هغې کې ډېرې ښې اوبه دي ما اورېدلي دي او ډېر ښه مزېدار دننه پکې سبزۍ او ترکارۍ او سیزونه کور دې هم پکې جوړ کړی یو زما دی دونه خواري دې کړې ده څنګه راغلی وی زه خو یو مسلې له راغلی وایه وی داسې وکړه دغه د 300 بوټو باغ در کوم او دا 10 بوټي راکړه صرف دا 10 غواړم ادر کوم بوډا بابا ورته وی سوچ ته کړی دی وی هو هلکه مه کوه ګورې روغې 300 بوټي ټول لوی باغ په 10 بوټو راکې سوچ ته کړی دی وی بالکل مې کړی دی نه نه سلو کا مسلاتو کا داسې نه ده دا خو ډېره خرابه سودا کې په 10 بوټو 300 بدول غون باغ وی بس ما خبره کړې ده خو تر سره خاو کا وی ښه شو بابا خو خوشحاله شو کنه 10 بوټي به ورکم او 300 بوټي به راته میلاوي شي دا ښه سودا ده نقده سودا ده وی شو خبره ویاو لاړ هغه صحابي او د کور نه باغ نه بار ښځې ته ودرېده او ښځې له اواز ورکړه ای د فلان کې مورې کډه دې روچته که دا باغ مې خرڅ کړ بچي راوباسه هغه زمانه کې څه کډه وه یو منګي او پوزکې به یو 2 کاسې به وې نه شنه چای وه نه توره چای وه دا شنه او توره سره وتې دي او نه دا ډینر سیټونه وه او نه دا ټي سیټونه او نه قالین او نه سوپه سیټونه او نه د خرو د هغه ډبل بیټ کټ زه خو د خرو کټ وایم دا غټ دا په هغه زمانه کې نو او نه پکې دا پرجونه او نه دا واشنګ ماشینې وې او نه دا کمبلې وې دا څه معمولي غوندې د هغه زمانې دا شړی به وه او د خامتا جامې او دغه 2 سیزونه مختصره غوندې کډه کوډه به وه وی د فلان کې مورې روزه کډه راوچته وه دا باغ مې خرڅ کړ نو چې ښځې ته دې ده وې او اخو به ښځو مو سره په باغونو کې خدمت کوم بس هغې غریب هلته په مخ سر کې په جړا شو یا سړیه په چا دې خرڅ ړم پکې شین شو یو بوټي سره محنت وکړو اوبه مو ته راوویستې چې کامیاب شو ما سره دې سلا ونه کړه مشوره دې ونه کړه چا دې خرڅ کړ وی ته راوځه وی ته خو را دننه شه وی نه دا اوس پردی دی زما نه دی پردی دی نه در دننه کېږم شه به فورا بچي دې د مټه ونیسه او کډه راواله راځه د ښځې ډېره ښه سودا مې کړې ده ښځه په ژړا سر ای سړیه د چا کور له به ځو د چا همسایه‌توب به کوو د چا کوټه کې به ورځې شپې تېروو دا دې څوک کړل سلا نه ده کړې او کور دې خرڅ کړ خو مونږ چې دونه محنت او ښځې ته خو راوځو ښځې غریب یو بچې په یو غېږ کې بل په بل کې او منګي او کوزې بار راووتل او په جړا سره ده چې د چا کور له به ځم د چا کوټې له څه سودا دې کړې ده وی ښځې وی دا باغ مې د جنت په کور بدل کړی دی د جنت په محل مې بدل کړی دی که د دې زمانې د بلا شیشه که ښځه وې که نه د دې زمانې اوهو لوی غم به جوړو دې زمانې ښځې توبه وباسه دا خو بلاګانې دي دې ته کرېده و چې کور مې دنه خرڅ کړو پردي کور نه به او جنت به اوی ښه جنت به سره ګورو دنیا کې زه د چا خدمت به کوم جنت او جنت او جنت ځان له جنت ګټه که نه زه به څه کوم دې زمانې ښځې خو به دا درته دا خو بلاګانې دي
هغه ښځه چې دا بار رووت او په ژړا سر او وی بهترینه سودا مې کړې ده، د جنت په کور مې دا کور بدل کړی دی. مطلب یې سو چې خدای نو په لار خیرات شو کړی دی، مطلب شو. او پردي کور له بځو بس ښه د حق دک نیغه ودرېده، اوښکې ختمې شوې او خاوند ته وی ای سړیه که په ژوند کې دې کومه قیمتي سودا کړې ده هغه دې همدغه کړې ده، مبارک دې شه. پردی ماشومان به لوبوم، پردی کورونه به جارو کوم او پردی کور کې همسایه توب به کوم، خو چې خدای په جنت کې محل راکړي. صحابو مقصد به جنت و دنیا به نه و. ځکه خو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د تبوک په غزا کې چې څومره جمع پونچي وه ټولې حضور پاک ته کېښوله، او حضرت عمر فاروق نیمه راوړه، او ابو عمر وی نن زمانه کې ما سره مال ډېر و، مې د ابوبکر صدیق نه به نمبر نه نوړم که خیر غلی ناست و خندلې چې ابوبکر خو ما ته معلوم دی هغه سره خو دې وخت کې څه نشته، او ما خو شی ډېر راوړه. حضور پاک د عمر نه تپوس وکړه خو هوښیار و، وی عمره څونه مال دې راوړو؟ وی د الله رسوله نیم مې راوړو نیم مې بچو ته پرېښاو. وی ابوبکر څونه مال دې راوړو؟ وی د الله رسوله چې کور مې سمونتل ټول مې راوړل. وی بچو ته او ښځې ته څه پرېښودل؟ وی الله و رسول چې الله شته روښ غمونه، پښتانه وایي چې الله شته روښ غمونه. نو سودا دې ته د صحابو نظر په آخرت او په دنیا نو هغې به چې اخر مې ښه شي، دنیا به سره تېرېږي یا سل او یا شل خامخا ته روان یم، ځان سره په سر نشم وړی. دا به د صحابو سوچ. نو چې راغې حضور پاک ته الوې وی صاحب مسله مې ولا حل کړه، او دې ته ووایه چې هغه لس بوټي ځان ته برابر کړي، دې نوجوان ته وایي یو پوله دې نیغه کړي. وی په څه طریقه دې برابر کړه؟ وی هغه د 300 د کجورو باغ مې پکې ورکړه. نو د دواړو جهانو سردار مبارک پته دو نه وي چې دا دې څه خطرناکه سودا وکړه. بچي به دې څه کوي؟ یو شل به دې ورکړو، 13 به دې ورکړو، سل به دې ورکړو، بچو ته به دې د سر سورې پرېښو. د حضور پاک نظرم په آخرتو ورته فرمایي وی ای ملګري، وی زما دې قسم د الله په ذات دي زه دله ضمانت او ګرنټي برکوم خدای به په دې په بدل کې دله په جنت کې قیمتي باغ او محل درکوي. مدرسه دغسې سړی جوړوي. د مدرسې مقصد دا دی چې سړی د انسان جوړ کړي، هغه سړی جوړ کړي چې د هغه نظر په آخرت وي. او دنیا زمونږ خلک وایي یاره جینو ملا به جوړ کم مدرسې ته به ولیکم نو ډوډۍ به د کم ځای نه وي، او قاري صاحب به جوړ کم، حافظ صاحب به جوړ کم نو ډوډۍ به د کم ځای نه وي، او که ماته د دنیا یو لوی افسر جوړ کړ نو موټر به ورته ولاړي، بنگله به جوړه کی او ډوډۍ به ډېرې. زه ستاسو د ټولو دوستانو نه تپوس کوم ډوډۍ د چا په لاس کې ده؟ داسې نه شوق سره جواب غواړم، رستو ملګرو نه شوق سره جواب غواړم. رزق د چا لاس کې دی؟ زمونږ دا عمر د چا لاس کې دی؟ دا بچي مونږ له چا را کړي دي؟ او دا دنیا کائنات چا پیدا کړي دي؟ عزت د چا لاس کې دی؟ ذلت د چا په لاس کې دی؟ جون د عمر چا سره دی؟ بس دا خو الحمدلله تاسو غوړې سوچه مسلمانان هر څه خدای سره دی. نو بس ام من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. الله وی دا شي خزانه ما سره ده. خدا سے په اندازه ورکول کوم پوټینه ماشومه لور د دونه پوټینه د حضرت مریم بی مریم چې تاسو وایي، او زکریا علیه السلام با چې کلم هغه ولا جمعات کې کوډاګه جوړه کړې و او جرنده به وپسې واله. نو چې کله به هغه راغی او جرنده به کولاو کو نو روزي به پرته وه، او مفسرین لیکي په اوړي کې به د اوړي میوه او د جمي به پرته وه پر جنو، او په جمع کې به د جمع میوه پرته وه د اوړي به پرته وه. او یو ځل نه کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. کلما چې کله به زکریا علیه السلام ورته نو دا میوې به پرتې وي. او توي مریم ان لك هذا، دا میوه د کوم ځای نه راغلی ده؟ ما خو دومره غټه جرنده درته والده چې بیان خو ما سره دي څوک خو راغلی نه دي. نو که زوم کنه غټ سړی ګیرې والا نو ما به وی پیریانو راوړې ده، پیریانو به راوړې. زه څه خبر
یاره پته نشته خو دلته پرته ده نو او ته څه وایي پوټینۍ جینۍ قالت هو من عند الله دا ډوډۍ میوه د چا د طرف نه ده ووایه شوق سره ووایه او بیا ورته وایي نوره مو ته خبره مضبوطوي زکریا علیه السلام له پړه نوره پټۍ لګوي ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب اے زکریا پیغمبره چې الله وغواړي نو بې حسابه روزي ورکوي دا زکریا علیه السلام امنګ پکې صحیح موږ وایو نه که ملا شو ته لوږې به مړ شي قسم دې که زمونږ د ډوډۍ نه خبر شوه چې د دې مرۍ نه به مونږ ونیسي او مړه به هم کې چې ملا صاحب هغه ډوډۍ خو تاسو ټوله وخوړه ما سارم یو ځای کې بیان و هلته مې دا چرګان به ټول مونږ ته خیرې کوي ټول به خیرې کوي چې خو چې ملا صاحب راشي او په دیګونو باندې لاس اوچت کړي نو زمونږ قضا راشي او چاړه راته ونیسي خو چې ملا صاحب راشي او د واده دپاره وایي ایتا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه نو د چرګانو قضا راشي او بیخي وځي او چې یو ملا صاحب کوم ځای کې میلمه شي نو صاحب یو چرګ ورته سر ته پروت یو یې خپو ته پروت یو ښي طرف ته یو ګس طرف ته ډوډۍ خو دنه ټوله مونږ وخوړه تاسو څو خوړئ یو کور کې باټینګن پاخه شي ماله راشي ماله تیښه راشي په بل کې بنګلی پخې شي هغې نه ماله راشي په بل کې روجې پخې شي هغې نه ماله راشي په بل کې غوښه پخه شي هغې نه ماله راشي په بل کې تورۍ پخې شي هغې نه ماله راشي نو تا یو شی وخوړو ما شل وخوړل نو زما ډوډۍ ښه شوه که ستا او ښه د عزت په شکل راشي باغ چې ستا شروع کېږي لومبې کریټ ماله راځي او چې لا باغ ته ورشم نو لیدلې نه وه استاد چې دقه هلته ودرېږه کریټ یې نیولي ګاډي کې را سره اچولي زه اوس وایه که نه دا د عزت روزي شوه که نه شوه نو شی خو دنه ټول مونږ وخوړه جامه زمونږ الحمدلله ښایسته سپینه ده مزېداره پټکې مو سپین دننه څه شته که نشته خو ظاهري رنګ ډول ډال لاله خدای خراب کړی جامه ښایسته پټکې مزېدار او سپلی ښه مزېدارې چغبغې نو نور د خدای نه څوک غواړو مړی چې دی وشي او تر څو ملا صاحب په مصله مخکې شوي نه ته په خاورو ولاړې ملا صاحب په مصله ولاړ ته په خاورو ولاړ او په وروستو صف کې ولاړ زید م کلني او ملا صاحب له دی ورکې په مصله مخکې ودرېږي او چې تر څو څلور تکبیر اغني وي ته خو قبر ته ورښکته که لا او 4 لک او 15 لک او 10 لک روپۍ په شادي حال کې په ډوډۍ ولګې څونه پیسې پې لګې او مهر شو دا کور جوړ کې 560 لک روپۍ دا په واده ولګې او چې ده نه ویلې چې قبوله کړې ده او قبوله دې کړه ته خو ورنږدې شه ده ته ورنږدې شه نږدې کې خدای کو که ورته سر مخ ته کتیم شي کتیم ورته نه شي چې دې ملا صاحب وایي قبوله کړې وه او قبوله دې کړه او ته وایې او نو ډزې شروع شي او بس بیا ورزخ شی دې خپل شو نور سکی یو خان وی دی مولیانو ته پکې ساجد اوس هم بعضې خلک ملا صاحب نه بغیر به مونځ څوک راکوي خان وی ماله چل راځي مونځ کولی شو بس یاره خان بابا چې ته مونځ راکې په ملا څه کوو دته ټیز پاس کېږو ملا غریب د جومات نه په مخه کو خان بابا مانځه ته ور مخکې شو چې مانځه ته مخکې شو د ماسپښین مونځ خان بابا په جهر مونځ شروع کړو الحمدلله رب العالمین شاته مقتدیان وته سبحان الله مطلب دا دی چې نیک بخته دا خو سری مونځ دی قرات پکې پټ وي تا خو جهر شروع کو سبحان الله فتح ده چې دی چپ شي هغه وی ګنې دوی له زما د قرات خوان ورکو لکه مونږ ته چې سبحان الله وي مونږ کې لږ نور جوش هم راشي او هارون رشید ته چې دی وي خو هغه دوه خپې نورې موچاتی که نه لاړ دا خو ما غیبت وکړه الله دې ورته خیر پېښ کړي او دی سبحان الله او د نور اواز په تیزه کړ مقتدیان وی سبحان الله هغه نور جوش کې راغی مقتدیان وی سبحان نور چت شو خدای ته خان بابا باندې څه شوی چې مطلع شو خان بابا وی لکه چې دما قرات د لخوان درک لیر دادم راکا وی قرات خوان نه خو ماسپخین منځو دی کې قرات پټ وای ماسپخین ایته خدای به خو بس تاسو ته ګورو کارتم ګورو وی ماسپخین مون ابرو جمعه پر است روانو ماسپخین مون مولا سے پزور نو لګي نو الله کده مولا صاحب نه شل کې او جنت کې مولا بدن مخ کې اتبور پسې او کده مولا لمن دی په دنیا کې نیولی یا لګي
دا پکې شرط دی تاسو وایه که نه وایي دا مولیان د خدای غویان دي او موږ به پې سواره جنت ته ځو ویم ته خو ما ته رانږدې شه زه پې سواره دونه غټه کته بلا به څوک وړي دا امیان د خدای غویان دي او دا مولیان به پې سواره جنت ته ځي مولیان لږ دي امیان ډېر دي نو تاسو څنګه به موږ د پاسه راسولی دا امیان د خدای غویان دي لټان دي او دا مولیان به پې سواره جنت ته ځي ای خدای دې جنت ته یو ځای بولي یا ته د ما په اوږه سوره یا زه ستا په اوږه سوره خو خدای دې جنت ته بولي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو لطیفه لیکلې دي مولانا اشرف علي صاحب ډېر لوی شخصیت و چې په هندوستان کې یو جومات کې طالبان اوسېدل نو دلته خو د وظیفې رواج د خلک وظیفه راوړي هلته د وظیفې رواج نشته د کور نه خلک راوړي یا لنګري دې طالبانو له به یو بوډا بابا ډوډۍ راوړه نو د کور نه نو د طالبان خو زموږ په دې جومات کې چې ناست دي هلکان نو کله یو بل سره نخرې کوي خوش طبیعتۍ کوي چې یو ځل ماسخوتن دا بوډا بابا نه و طالبان یو بل سره لګیا دي چې هلکه بابا نشته نن خو به موږ ناره شپه تېره بل وایي چې هلکه غوی خو رانغې دوی په خپل منځ کې به د بابا د غوی نوم ایښودی دا د دوی کور ډول غوی خو رانغې غوی خدای بې خو باسه نن به موږ څه کوو ناره شپه به تېره بابا غریب راغلی دی چې غسلخانه کې ناست دی دا ټولې خبرې واورېد سر یې راوچت که ای طالبانو خدایم تباه که ظالمان زه دله د کور نه په سپینه ګیره ډوډۍ راوړم چړ دله راوړم او تاسو په ما د غوی نوم ایښودی زه غوی یم زما د سپینې ډکو ته نه ګورئ ستاسو د نیکه په ځای او ما ته غوی وایې غریبان ملامته شو چې مونږ خو ټوکې کولې ګپ هم لګو بابا خو څه واورېد بابا یاره نه بس نن پس که مې د وړی ډوډۍ راوړه ځای خدای بې خو بس کور ته لاړ ښځې ته یم فریاد وکړې ښځې طالبانو خو به ما د غوی نوم ایښودی هغوی خو ما ته غوی وایي دا څه طالبان هغه ښځه م ورته وایي ته هم دغسې ښې چې کله ډوډۍ یوی وې دا خو لږه ده او چې سړی وې دا خو ګرمه که او پلان او ډینګ پلاران دې ته جوړ کړي شیطان خو شته دا بابا وایي چې د شپې دا ګولې مولانا شرف علي صاحب لیکلي د شپې ودشم وایي چې ودشم د حساب کتاب بیدار دی الله حساب کتاب کوي ډېره سخته ورځ ده زما وروڼو ډېره سخته ورځ الله دې راته اسانه دومره سخته ورځ چې زه درته نشم ویلی قبر نه پاڅېدل څوک به د خنزیر په شکل او څوک به د سپي په شکل د چا سر به لاندې روپۍ به یې پورته نو بابا وایي د حساب کتاب میدان دی او سیبا پچا حکم د جنت کېږي جنت ته ده او پچا له دوزخ کېږي دوزخ ته ده وی زه حیران یم چې خدای ما سره به څه کېږي و د یوازې میدان نه حساب کتاب او حساب کتاب نه پس دوزخ دی او دوزخ د پاسه پل دی پل صراط چې تاسو ورته وایئ صراط لارې ته وایي او د ویښته نه نرۍ دی او د تورې نه تېره دی هغې باندې به ځي څنګه یو بوډۍ ژړل نو صاحب ورته وایي ادې ولې ژاړئ وی مولا صاحب تقریر کو چې هلته یو پل دی او د ویښته نه نرۍ او د تورې نه تېره دی نو په هغې به زه څنګه ځم زما خو کونډۍ خوږېږي په دې لاره نشم تللی په هغې به څنګه ځم نو صاحب ورته وایي بېختې و زه چغې دې جوړې کړې خوب نه دې ویستو مه ځه که نه هلته دې د مور کور دی سر دې غاړه کښېنه که الله وینا لمن الملک اليوم ملک نه بادشاهي نه مراد اختیار ته مراد دی اختیار د چا دی په هغه ورځ الله د انسان اختیار نشته لله الواحد القهار زمونږ په علاقه کې یو خوشطبع غوندې ملا دی ډېره خوشطبعي کوي خلکو سره یو سړي ورله ډوډۍ چرګ پخ کړی چای بوتلې چرګ یې ورله سور کړی هغه یې خوړه هلکه کښېنه پاره چرګ یې ورله سور کړی هغه سړی خلک هم ګپ لګوي وي استادجي وي دا پولیس صراط څنګه دی وي د ویښته نه نرۍ دی او تورې نه تېره دی وي استادجي څه چل نشته چې دا ځان پورې مې باسئ دې باندې به مونږ څنګه ځو او هغه استاد ورته وایي ملا صاحب پوښتنه کوم وایي دا چې نن دې کوم کار کړی دی داسې کار کوه نو موټر وی به یې کم درته موټر وی پکې سي چې الله وغواړي د سترګې د رب نه به پې تیز تېرېږي سترګې د پرق نه به هم پې تېرېږي
بهر کې زمارونو دغه ورځ سخته ده نو هغې لګیا دي سره صاحبه څوک جنت ته او څوک دوزخ ته دا بابا وایي چې مې وکتل طالبان مې پکې صحیح کړی ټول عمر مې ډوډۍ راوړې او بېګانه را تېره کړې وی الله دې طالبانو ته اعلان وکړو چې ای زما د دین طالبانو زه ما وبخلې بې حسابه بې کتاب او جنت ته ځې او حافظ ابن کثیر یو حدیث هم د دې مضمون راوړلی دی عالمان د پیغمبر وارثان دي علما د پیغمبر په مصلی ولاړ خلق دي د پیغمبر کار سو خلقو ته قرآن خو خلقو ته حدیث خول او دغه میشن دغه کار عالم په لاس کې اغشته دی نو دی به جنت ته نه الله اعلان وکړي طالبانو زه بې حسابه بې کتابه مې وبخلې جنت ته دی دا بابا وایي چې ما وایي چې اواز ورکوم یا طالبانو ټول عمر مې دله ډوډۍ راوړې ده ما هم ځان سره جنت ته بوځه بیا مې وی چې بابا بېګا خورې پې نه را تېره کړې اخره خاتمه دې وله ګډوډه کړې ده نو اسې نه چې اواز ورکم او دوی وي چې خدایا بابا بېګا ډوډۍ نه وراوړې او دې ګړنګ ته یې ورخطا کا بیا به څه کېږي وی په دې سوچ کې یم چې یو طالب شاته وکتل وی زه ولیدم بیا نورو ملګرو ته چې یلکه مونږ خو جنت ته ځو هغوی خو هغه د شاته پاتې شو یا هغه اواز وکړو چې شا به رامنډه که غویه وی چې قدم مې واخیست راویښ شم چې راویښ شو ښځې ته ویله ښځې شابه قسم دې د طالبانو مرتبه خو ماته خدای وښوله دا خو ګلونه دي دا خو بېحسابه جنت ته روان دي هله شابه ډوډۍ وله په دا شپه کې پخه کړه خدای ورته هدایت کولار ولا خدای نه خرابوله ټول عمر طالبانو خدمت کړی نو اخره کې خدای خرابوله خوب کې ورته الله وښوله نو چې صاحب ډوډۍ وله یوړله او طالبان د شپې را پاسول ای طالبانو خفه نه شئ مانه غلطي شوې ده ستاسو مرتبه ماته الله په خوب کې وښوله ستاسو مقام ستاسو د په خدای قسمي چې جنت ته به ځئ ګورې ما به ځان سره بوځئ او غوی نه خر راته ووایې خر جنت ته به مې بوځئ زمارونو دا په دې زمانه کې چې د دې مدرسې کم فضلا دي او کم عالمان دي او کم طالبان دي په څومره تکلیفاتو کې دا غریبانان لګیا دي او علم حاصلوي څومره تکلیفات هلته خلک تنګوي حکومت دا مدرسې داسې او مدرسې داسې او مدرسې داسې هلته قوم خلک وي یاره دا مولیان داسې او طالبان داسې یا د خدای نیکبختو دا ښکلې عقیده چې دا مونږ د دې که عقیده کې د لږ معمولي فرق وګورې دوزخ ته به ځې او ټول عمر به په دوزخ کې پروت دی اصل بنیاد عقیده را عقیدې مثال د دغه ستن دی چې دا میانځ کې ولاړه دا ستن چې نی په دې وړو باڼسونو باندې په دې پړو د تنبور راټینګولی شي وایه چې عقیده دې خراب وي که ټوله شپه نفلونه کې او ټوله ورځ روجې نیسې قسم دی که عقیده کې د ماشي د وزر برابر کږې راغې همیشه به جهنم کې پروت ایمانیات بنیاد شی دی هغه ښکلې عقیده تا له چا برابر ساتلې ده عالم او دا خشته ښکلې اعمال منځ روجه زکات حج دا د څوک ښیي عالمان ښیي او د ښکلې مبارک پیغمبر طریقې او د هغه نقش قدم درته څوک ښیي عالمان دله ښیي او ستا د دین حفاظت څوک کوي ته نه خبر ته خپله زمینداري کې او خپل تجارت کې او خپل د دنیا نظام کې خو که په خدای څوک حمله کوي جواب دا مولا ورکوي که په پیغمبر څوک حمله کوي جواب دا مولا ورکوي په دین څوک حمله کوي جواب دا مولا ورکوي قرآن ته څوک په سپک نظر ګوري جواب دا مولا ورکوي استاد د کشین کې د پاکستان فوج د دې ملک د سرحداتو حفاظت او دفاع کوي دغه رنګ استاد اسلام او د دین د سرحداتو حفاظت دغه علماء کرام او طالبانو دغه مدرسې کوي نو زړه کې به دا جذبه ساتي غلطي به کېږي دا راته ویل غلطي به مانه د ټولو نه زیاتې کېږي دې دنیا کې چې زه اوسېږم خو دا ډېر مثال دی چاله به زیاتې خټې را ځي چاله به څاڅکي را ځي د دې معاشرې مولیان څوک دي د معاشرې پیدا خلق دی ستاسو بچی دي ستاسو رونه دي ستاسو تربوران دي چې ته کومه روزي خورې هغه به هغه هم خوري ستا سره په دې معاشره کې اوسېږي غلطۍ به دې خامخا خو غلطو ته مه ګورئ زما رونو دې ته وګورئ چې زما د الله د کتاب او د قرآن خدمت کوي دا ګوره په دې شاړه کې او په دې مهره کې دغه مولي جان صاحب ته وګوره دا ستون آبادي او دا بلډینګ او دا د قرآن حافظان اوس به ووینې دا پټکي په دې به خدای نه خوشحالېږي زما خبرې دي خبرې او چې زما خبرو سره څوک مینه کوي دا چا سره مینه زما خبرو سره مینه ما سره مینه چې زما خبرو ته څوک په سپک نظر ګوري نو خو ما سره بغض شو نو قرآن د چا خبرې دی وایه د الله
الله خبرې دي. نو چې څوک د الله د خبرو سره مینه کوي، رښتیا وایي چا سره مینه ده؟ الله سره. دا ستاسو ډاډ دی وسره په دې ګرمۍ کې چې تاسو خوب قربان کا او د خپل پټو کاروبارم قربان کا او دلته کېناستې را دي ماشومان او بچو، دا واړه بچي چې په سره پټکی پراته دي، دا د قرآن ماشومان دي، دې سره تاسو په خوشحالۍ کې شریک شوي، نو الله نه نیسو نه الله دې باجر درکړي ان شاء الله په یو قدم بدل خدای اجر درکړي. دا به ټول تاسو له الله پاک د قیامت پر ورځ په تله کې شي. تاسو له دې ماشومان او بچو سره په خوشحالو کې شریک شي او خدای به پاک تاسو په خوشحالو کې نه شریکي. تمارونو زما درخواست دی خپل یو بچي عالم کې ښا او حافظ ته جوړ کې یو بچي، او دا سوچ مکه چې ډوډۍ به څوک ورکوي، ما د تمخ کې ډوډۍ را چا په لاس کې ده